السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اکثره ملګرو دوستانو دغه پیغامونه رالیکل یا میسیجونه راکول چې زموږ سکوپونه زیات خوري کنټرول نه لري. د هغوی لپاره دغه ویډیو ما جوړه کړه چې څنګه کولی شو موږ سکوپونه کنټرول کړو. څو خبرې باید موږ تاسو په ذهن کې ونیسو. لومړی باید موږ تاسې جایروسکوپ آن وي. هر وخت باید موږ جایروسکوپ خلاص وي ځکه چې د سکوپونو په کنټرول کې حل رول لري. دویمه خبره دا چې موږ تاسو ټوپک باید داسې جوړ کړو منظم برابر کړو چې د هغې هر څه پوره وي. مثال په طور انفور موږ راغلو هغې ته ټریو کنټرول چوو، ګریپ چوو، هغې ته موږ شجور چوو، خوله ورته چوو او ورپسې سکوپونه راغلو. دریمه خبره دا ده چې موږ تاسې کله په انمي باندې فایر کوو، په دښمن باندې ډزونه کوو، موږ باید د دوو طریقو څخه کار واخلو. یو دا چې موږ هر وخت باید په ګنډه وو، موږ تاسې باید هر وخت په ګنډه وو. دویمه خبره دا ده چې موږ تاسې باید په الموس کې وو، د هغې سره بیا د کنټرول فرض دی. د درې خبرې اول باید موږ عملي کړو. اوس زما د سکوپونو کنټرول وګورئ که چیرې تاسو ته خوند درکړو تاسو یې هم د ځان لپاره اپلای کړئ. لومړی راځو شپږ نمبره سکوپ ګورو. د شپږ کې زیات کړئ څلور نمبره ګورو. بد نه دی. بیا درې نمبره ګورو. ډېر بد نه دی. بیا دوه نمبره سکوپ ګورو. دا زما سکوپونه دي. سینسیویټي زه تاسو ته ښکاره کوم. دا زما د لینس سینسیویټي ده، ویې ګورئ. دا جایروسکوپ سینسیویټي ده. که دغه طریقه چیرې تاسو ځان لپاره اپلای کوئ دا به ډېره ښه وي. نوره پبجي هم د ځان نه سیټینګونه حل ته ورکوي. لا سینسیویټي ده د کمزوري موبایلو کې کار کوي. میډیم بیا ښه ده، لا نه پورته ده. بیا ښای سینسیویټي ده. بل مسټ یو زیاده استیمولېدونکې سینسیویټي ده چې دا هم ډېره هلکه استیمولوي. بل سیزن چې هر وارې پبجي نوی سیزن راځي هغې له ځان سره سینسیټیویټي هم راوړي. بله کسټمایز تاسو خوښه د څنګه یې تاسې جوړوئ. تاسو ته زما سینسیویټي کوډ درکوم، هغه به څنګه اپلای کوئ. را به شئ سرچ بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسې زما سینسیویټي کاپي پیسټ کړئ یا پریو باندې کلیک وکړئ. دلته زما سینسیټیویټي تاسو ته ښکاره کېږي. دغه زما سینسیویټي ده. تاسې به یوز لی آوټ باندې کلیک وکړئ. دا به ستاسو لپاره کنفرم شي. بیا به تاسې زما له سینسیویټي څخه کار اخلئ. دغه کوډ به تاسې له کوم ځای څخه کوئ تاسو ته زه د واتساپ ګروپ لینک په کمنټ کې پرېږدم. سینسیویټي کوډ ترلاسه کړئ، بیا به دلته اپلای کړئ. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي نو ضرور د خپلو ملګرو او دوستانو سره شیر کړئ. د نورو ښایسته معلوماتو او ویډیوګانو لپاره افغان ګیمینګ پیج در سره فالو کړئ.